خو یوه خبره مهمه خبره به زه به درته وکړم عزیزانو د ډېرو خلکو دعای قنوت نه زده د ډېرو خلکو دعای قنوت نه دی زده نو بیا دې راولاړ شو موږ په دغه دعای قنوت پر ځای باندې قل هو الله وایو یا قل هو الله سړی نه وایي اللهم ربنا ووایي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا تر آخره پورې پروا نه لري نه سجده ساوه راځي نه شی راځي که د دعای قنوت شروع کړي نیمایي دې ووایي نیمایي دې پرېښو بیا پر سړي باندې چیش راځي سجده ساوه چې ده هغه ضروري ده دی یې کوي اوله خبره دا د عزیزانو په لمانځه کې یوه دا مسله خو ډېر په غور واورئ چې کله سړی لمانځه لره رالی ملا پر رکو دی نو خو هر چاته دا معلومه ده چې زه رکو ونسم نو ګویا دا رکات ما ونیوي ته چې د نیت د لمانځه کوې نیت وایي د زړه و ارادې ته نیت وایي د زړه و ارادې ته یو سړی رالی مسجد لره د جمعې لمانځه له راغلی وي د کوره راغلی وي دا اول الله اکبر دا فرض دی ټیک شولو او دا اول الله اکبر په ولاړې ویل فرض دی که ته رالې اوس ته وایه امام د رکو سره پورته کېږي په منډه رالې الله اکبر الله دې په ولاړې ووایه اکبر دې په رکو کې ورسره پوره کړي دا ستا لمونځ قطعا نه وسو ولې اول الله اکبر په ولاړې ویل فرض و تا نیمۍ په ولاړې نیمۍ د رکو په حال کې وکړئ دا ستا لمونځ نه صحیح کېږي د لمانځه اول فرض چې دی هغه تکبیر تحریمه ده تحریمه په ولاړه کېږي او تا نیمۍ په ولاړې نیمۍ په رکو کې کړله نو لهذا اول فرض دې ساقط سو چې ساقط سو ټول لمونځ چې دی هغه ولاړې ختم سو دا خبره دا په غور واورئ پروا نه لري رکعت دې تېر سي دوه دې تېر سي ټوله جومات کې ولاړ سي کله کله نه دلته خلک دلته امام سلام ګرځېدي په منډه راشي نه الله اکبر په هغه الله اکبر کې ورسره کښېني دا نه صحیح کېږي لمونځ د ده خیال دی چې ما جومات ونیوئ لیکن هغه تکبیر تحریمه په ولاړې ویل دا فرض ده تکبیر تحریمه په ولاړې ویل دا نو ډېر خلک کله کله بس اوس شکر دی الحمدلله ډېر جوماتونه نور کوم لاسته بس ملاته ته جومات ورکړه هلته شاته ودرېږه دا خلکو لمونځو ته چې وګورې بس بیا سړی ډېر حیران هم سي چې او خلک دا رقم لمونځونه کوي اوس لمونځ دی نو لهذا دا توری ټول زده کوي په ولاړې الله اکبر ویل فرض دی بیا که رکو لره پسې تلې بیا که اتحیات لور تلې پروا چې د هغه نه لري خیر خدای دې وکړي ستاسې په خبرو سر خلاصوي ته د انجیوز خبرې ښه خوند درکوي او د فیسبوک خبرې ښه خوند درکوي او حال دا دی په لمانځه د هېچا سر نه خلاصي او دا یقیني خبره ده په لمانځه د هېچا یعنې که درته دا اوس ووي چا پوښتنه راسه وکړه مولوي صاحب زنانې به د جمعې په ورځ څلور رکعته کوي یا که به دوه رکعته کوي نو یا څلور رکعته به کوي یعنې زما دا یقین دی چې دا خلکو به تر دا اوسه پورې دوه رکعته کوي زما دا یقین دی د جمعې لمونځ دی دوه رکعته کېږي نو لهذا دوه رکعته چې د جمعې لمونځ سړی په جومات کوي بیا کېږي او که جومات نه وي سړی سه جومات لاړی بیا به چیش کېږي بیا څلور رکعته د ماپښین چې کوم فرض دی هغه کول کېږي د ماپښین کوم فرض دی هغه کول کېږي او بیا بله خبره دا د عزیزانو مهمه خبره درته کوم په لمانځه کې چې سړی کله ولاړ یې او زه ولاړ یم خپل منځ کوم یا ته ولاړ خپل منځ کوې دا قرت به دونه په زوره وایې چې په خپله په پوهېږې دا ستا ژبه دا ستا خوله ته په پوهېږې فلانی حرف مې ادا کوي الحمدلله رب العالمین قرار ځان سره قرار یې وایه ته به په پوهېږې به ستا څنګ والا اوري کله کله موږ سلام وګرځو نو خلک بیا ولاړ شي خپل بقایا لمونځ کوي خاموشه ولاړ بالکل خوله بنده په کوچنیوالي به موږ ویل موږ په زړه کې قرآن شریف وایو په زړه کې قرآن پاک نه صحیح کېږي ته به قرات دوې مسلې در ښیم یو طلاق یو قرات دا په خوله ویل فرض ضروري دي که چا په زړه کې قرآن وایي دا نه صحیح کېږي اوس یو سړی د غسل نه لري یوه زنانه ده چې هغې ته د غسل ضرورت په زړه کې قرآن پاک وایي پروا نه لري دا تلاوت نه بلل کېږي تلاوت وایي و دې ته چې ته بیا په خوله وایي یا به په خپله به پوهېږې یا ستا څنګ ته یو سړی ولاړ دی هغه ستا تورې اوري دونه به یې وایه کم سے کم په خپله به پوهېږي چې فلانی حرف مې ادا کوي فلانی حرف مې ادا کوي صحیح سو دا ضروري ده لازمي ده قرات په خوله ویل او یو طلاق سړی خپلې کوروالا ته په زړه کې سل طلاق ورکړي پروا نه لري کوروالا نه طلاقېږي که تا په خوله کوروالا ته وویلې پر ما طلاق یې که په خطا دې ورته وویل که دې په قصد ورته وویل که دې په مسخرو کې ورته وویل که دې په مزاح کې ورته وویل
که بل چا خطا ایستلې، که ته په پوهېدې که نه پوهېدې، ښځه ولاړه طلاقه شوه. طلاق په خوله ویل ضروري دی او قرت چې سړی وایي، قرت اوس یو سړی قرآن پاک ته ناست قرآن وایي، که په زړه کې وایه دا تلاوت نه دی، که په زړه کې وایه دا تلاوت نه دی. په خوله بیا وایه، په خوله نه بیا هلته که په زوره وایه که دسکرار وایه، خو حال دا دی ته به پوهېږې الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. او که چیرې طلاق هم رالی په خوله دې ووایي یا دې په قلم ولیکئ، په قلم دې ولیکئ، دا چې سلو دا طلاق. او د دې بغیره په زړه کې سل واره سړی کور والا ته چې وکړي طلاق ووایي پروا نه لري، کور والا طلاقېږي نه. ذکر چې بیا کوم دی، ذکر په ذکر کې دا خبره تانوي صاحب فرمایي په خوله ویل ډېره ښه خبره ده، که سړی ذکر په زړه کې وکړي پروا نه لري. ذکر پټ شی دی، ذکر پټ شی دی او په زړه کې تا او الله سره خبرې است، که په خوله ووایه سبحان الله سبحان الله پروا نه لري، ښه خبره ده، خو لیکن په زړه کې ویل هېڅ پروا نه لري، صحیح کېږي، ذکر بلل کېږي. قرآن په زړه کې ویل دا نه صحیح کېږي، او که په لمانځه کې وی خاص کر غسل لمونځ دې هم نه صحیح کېږي. کله چې زه په لمانځه ولاړ یم، زه جومات تر کوم الحمدلله، خو نو قرات به زه وایم داسې به په زوره وایم چې زه په پوهېږم، او که زه بالکل خاموشه ولاړ وم خوله مې نه ښوروله، نه زما لمونځ صحیح کېږي نه ستۍ لمونځ صحیح کېږي، نه زما نه ستۍ.